سلامونه ملګرو، زه ورور هغه یم. په دنیا کې لومړی تقاعد سوی شخص څوک و؟ په نړۍ کې تر ټولو لومړی تقاعد سوی کس، یعنی چې په انګلیش کې ورته ریټایرډ مین وایي، او هغه څوک چې د تقاعد امتیاز یعنی ریټایرمنټ بینیفیټس یې اخیستي و، نه په جرمني کې و، نه په امریکا او نه هم په لویدیځ کې و. دا د فاروق اعظم رضی الله عنه په زمانه کې و. یو وخت حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې منورې په بازار کې تېرېدی چې یو زوړ سړی یې ولیدی چې د خلکو څخه خیرات غواړي. حضرت عمر ورنږدې سو او ورته ویل: یا شیخ، ته څوک یې؟ هغه زوړ سړی ورته وویل: زه یهودي یم، د خلکو څخه خیرات غواړم تر څو د مسلمانانو جزیه ورکړم او پاته پیسې خپلو بچانو ته ورسوم. حضرت عمر رضی الله عنه ډېر په درد سو او ویل: موږ ستا سره انصاف ونه کوي، ته ځوان وې، زموږ لپاره دې کار وکړي، خو چې اوس بوډا سوی یې، موږ ته هېر کړي یې. حضرت عمر رضی الله عنه د هغه یهودي لاس ونیوی، خپل کور ته یې بوتلی، د هغه سره یې خپله ډوډۍ شریکه کړله. بیا یې د بیت المال کارکوونکو ته حکم وکړي او ورته ویل: دې سړي ته او د دې سړي رقم نورو کسانو ته داس معاش وټاکئ چې د ده او د اولادو یې بس سي. یعنی حضرت عمر رضی الله عنه یهودي ته د مسلمانانو د بیت المال څخه میاشتنی معاش مقرر کړي او د جزیه ورکول یې هم ورته معاف کړل. وروسته حضرت عمر رضی الله عنه د هغو سترو مسلمانانو دپاره هم معاشونه وټاکل چې زاړه یا شمېرل سوي وو او کار یې نسو کولی، تر څو د خپل ژوند تر پایه پورې آرام ژوند وکړي. په اوس وخت کې هم یو څوک راځي او د نور نړۍ د شفقت او پرمختګ ستاینه کوي، خو هېر کړی یې دي چې موږ د دې کار پیل کوونکي وو. موږ لا ډېر د مخه پر خپلو خلکو او پر نورو خلکو شفقت کړی وو. موږ ته په اوس حالت کې مه ګورئ، زموږ تېر سوي مشران وګورئ او بیا مقایسه وکړي. دا امت د تېر تاریخ پاڼې د عدالت، شفقت او انسانیت له زرینو رڼاو څخه ډک دی. زموږ مشران یوازې د خپلو خلکو ساتونکي نه وه، بلکې د هر مظلوم، هر زوړ او هر بېوسه انسان د عزت د ساتنې مشالداران وه. د عمر بن خطاب سیرت راښیي چې انسانیت د دین او رنګ په توپیر نه تړل کېږي، بلکې په زړه، عدالت او مهربانۍ پورې تړاو لري. که موږ وغواړو چې رښتینی پرمختګ ووینو، نو باید د هغو مشرانو لاره تعقیب کړو چې د ځواک پر ځای د رحم او د واک پر ځای د انصاف معیارونه یې جوړ کړي وي. راځئ د خپل تاریخ دا هېر سوي درسونه بیا راژوندي کړو او د نړۍ لپاره یو ځل بیا د انسانیت مثال وګرځېږو. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.